ها اوس راشه چې کوډ چې دی هغه انډرسټینډ کو. کوډ چې دی نو دا د تیر شوي وخت یعنی د پاست د ایبیلیټي دپاره د پاست د صلاحیت دپاره استعمالیږي. ټیک شو؟ یعنی په تیر شوي وخت کې په مونږ کې د یو کار کولو صلاحیت وو نو د هغې دپاره به مونږه کوډ استعمالو. لکه مثال په طور باندې ما انګلیش ویلی شو، ما کرکټ کولی شو، ما به ګاډی چلولی شو. ټیک ده؟ دغه شانتې ما فوټبال کولی شو، زه کالج ته راتلی شوم. نو چې په تیر شوي وخت کې د کم کار کولو صلاحیت و په مونږ کې یا په تاسو کې نو د هغې دپاره مونږ څه کوو؟ مونږ کوډ استعمالو. او کوډ چې دی ځان ته لږ نور آسان کې چې د پښتو د جملو په اخر کې راغلی وو شوم، شوا یا شوې، نو پوه شئ چې د دې ټرانسلیشن به مونږ په څه کې کوو؟ په کوډ کې کوو، یا به د دې دپاره بیا مونږ په انګلیش کې کوډ استعمالو. لکه مثال په طور باندې زه کالج ته راتلی شوم، ته کالج ته راتلی شوې، هغه کالج ته راتلی شوه. نو دا شوم، شوا، شوې چې کله راغی نو پوه شئ چې دا به د تیر شوي وخت د صلاحیت دپاره وي او د هغې دپاره به مونږ کوډ استعمالو. د اردو د جملو په آخر کې به سکتاتا، سکتیتی یا سکتیتے یا د دې نه علاوه سکا، سکی یا سکې دا الفاظ چې راغلي نو د هغې دپاره به هم تاسو کوډ استعمالوئ. لکه میں کالج نہیں آ سکا، وہ کالج نہیں آ سکی. ٹھیک تھا؟ ہم کالج نہیں آ سکے یا وہ کالج نہیں آ سکتی تھی، ہم کالج نہیں آ سکتے تھے، میں کالج نہیں آ سکتا تھا. نو چې کله د اردو د جملو په آخر کې سکا، سکی، سکې دا راغلي یا سکتا تا، سکتی تی، سکتے تی دا راغلي نو د هغې دپاره به تاسو بیا کوډ استعمالوئ. ښه، اوس په دې باندې ځان پوه کې چې د پوډ سره به د ورب چې دی هغه کم یو فارم لګي، نو د کوډ سره به هم د ورب چې دی هغه فرست فارم چې دی هغه به ورسره لګي. کوکین دی او کوکوډ دی د دواړو سره به د ورب فرست فارم چې دی هغه به ورسره لګي. اوس مونږ راځو او د دې سټرکچر انډرسټینډ کوو. نو ګورئ صاحبانو، د دې سټرکچر چې دی هغه به هم دغه شانتي د کین په شانتي، خو دلته کې به پکې صرف کوډ ولګي. ټیک ده؟ اول به ولګوئ سبجیکټ، بیا به د هغې نه بعد ولګوئ کوډ، بیا به پسې د ورب فرست فارم او بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ. ټیک ده؟ زه وایم چې ما کرکټ کولی شو. ټیک ده؟ نو څو آی کوډ پلی کرکټ. دغه شانتې تا کرکټ کولی شو، یو کوډ پلی کرکټ. ما به ګانې ویلی شوې، نو آی کوډ سینګ سانګس. دغه شانتې تا به ګانې ویلی شوې، یو کوډ سینګ سانګس. ما به چکې وهلی شوې، آی کوډ هیټ سکسز. تا به چکې وهلی شوې، یو کوډ هیټ سکسز. پوه شوې ګلابه په دې باندې؟ ما به ګاډی چلولی شو، آی کوډ ډرایو کار. تا به ګاډی چلولی شو، یو کوډ ډرایو کار. کلیئر دی که نه یار؟ ویری ګډ. ها، اوس دې چل دی که نه چې په تیر شوي وخت کې مونږه یو کار نشو کولی، اوس یې کولی شو. ټیک ده؟ خو په تیر شوي وخت کې مونږ هغه کار نشو کولی، نو د هغې دپاره بیا مونږه کوډناټ او د دې شارټ فارم چې دی هغه دی کوډنټ. اول به ولګوئ سبجیکټ، بیا به ولګوئ کوډناټ یا کوډنټ، بیا به پسې ولګوئ د ورب فرست فارم او بیا به پسې ولګوئ آبجیکټ. زه وایم چې ما به انګلیش نشو ویلی، نو آی کوډنټ سپیک انګلیش. تا به انګلیش نشو ویلی، یو کوډنټ سپیک انګلیش. هغه به انګلیش نشو ویلی، هی کوډنټ سپیک انګلیش. ته به کالج ته نشی راتلی، یو کوډنټ کم ټو کالج. هغه به کالج ته نشو راتلی، هی کوډنټ کم ټو کالج. ما به موټر سایکل نشو چلولی، آی کوډنټ رایډ مور بایک یا مور سایکل. تا موټر سایکل نشو چلولی، یو کوډنټ رایډ مور سایکل. ما به ګانې نشوې ویلی، آی کوډنټ سینګ سانګس. پوه شوې ګلابه په دې باندې؟ ښه، اوس چې کله تاسو د چا نه د پاست یعنی د تیر شوي وخت د صلاحیت په باره کې تپوس کوئ، نو د هغې دپاره به بیا تاسو انټراګیټیو سینټنسز چې دي هغه به استعمالوئ.
او انټراګیټیو سنټنسز کې به څنګه اول به تاسو کوډ ولګوئ، بیا به سبجیکټ ولګوئ، بیا به د ورډ فرست فارم، بیا آبجیکټ او په لاس کې ساين اف انټروګیشن. چې زه وایم چې آیا تا به انګلیش ویلی شو، نو سو could you speak English؟ آیا ما به انګلیش ویلی شو، could I speak English؟ آیا هغه به انګلیش ویلی شو، could he speak English؟ آیا ته به کالج ته راتلی شوې، could you come to college؟ آیا هغه به کالج ته راتلی شوه، could she come to college؟ آیا تا به کرکټ کولی شو، could you play cricket؟ آیا تا به ګاډی چلولی شو، could you drive car؟ نو چې کله تاسو سوال کوئ نو د هغې دپاره بیا کوډ چې دی په سټارټ کې ولګوئ، نور پکې هېڅ هم ګرانو نشته دی. ښه اوس تاسو د چا نه کوېسچن وکړو یا ستاسو نه چا کوېسچن وکړو په کوډ کې، نو پوه شئ چې د پاست د صلاحیت په باره کې د نه تپوس کی، نو تاسو له بیا په کوډ کې یا په کوډ ناټ کې ولا جواب ورکوئ. لکه د مثال په طور باندې تاسو زما نه کوېسچن وکړو چې could you speak English؟ آیا تا به انګلیش ویلی شو؟ نو yes I could speak English، او چې نه نو no I couldn't speak English. Could you ride motorcycle؟ Yes I could ride motorcycle، no I couldn't ride motorcycle. Could you use mobile phone؟ Yes I could use mobile phone، no I couldn't use mobile phone. Could you come to college؟ Yes I could come to college، no I couldn't come to college. په دې کې څه ګران دي ګلابه؟ آسان دي که نه؟ ګوره کین د پریزنټ د صلاحیت دپاره او کوډ د پاست د صلاحیت دپاره هېڅ څه پکې هم ګران نشته، خو چې یو پیره تاسو په دې باندې پراکټس سم وکړو بیا به د نه چېرته هم نه هېرېږي.